سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو ته دا معلومات درکو چې ښځې سره څنګه تاسو په مینه باندې کورواله کولی شئ او یا په کومه طریقه باندې د ښځې جسم د خپل خاوند لپاره ګرمېدلی شي. دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ. ډېر مهم او ضروري معلومات تاسو سره شریکوم. امید لرم چې تاسو په ویډیو خوښ شي. قدرمنو دوستانو، ښځه او خاوند چې کله واده وکړي نو دوی په ډېرو داسې کارونو باندې ناخبره وي چې هغوی په کار ده چې په خپل منځ کې وکړي، ځکه چې دوی دواړه نوي وي او نوي واده کړي جوړه د ډیرو سيزانو نه خبره وي. اگر که هلک ته هم خپل ملګرو یا مشرانو داسې خبرې کړي وي چې هغه پوي کړي وي، او جینې ته هم خپل ملګرو یا خپل مشرانو چې هغه ور سره آزاد غپ شپ لګوي نو هغه ورته داسې خبرې کړي وي، خو بیا هم د خزې او خاوند ترمنځ د غرشته حاله مضبوطیدل شي چې کله دوی په خپل منځ کې مینا، محبت او یو بل ته صبر وکړي او د یو بل خبرې وزغمي. درنو دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو سره چې زه کومې نقطې او کومې خبرې ته اشاره کوم نو هغه ډیره زیاته ضروری ده، او هغه خبره ده چې که ښځه او خاوند خپل منځ کې یو بل ته صبر وکړي، مینه وکړي او د یو بل خبرې په مینه باندې واوري او په وړو وړو خبرو باندې جنگونه او لانجې ونه کړي، نو د دوی ټوله زندگی او ټول عمر به د خوشحالو ډک شي. ځینې ښځې او خاوندان داسې وي چې هغوی په وړه وړه خبره باندې په خپل منځ کې دومره لرې لاړ شي چې بیا د هغوی په منځ کې نفرت پیدا شي او دغه نفرت ان تر د طلاق تر حده پورې هم تللی شي. نو په کار ده چې د هر څه ته خیال وکړي او په مینا، محبت او خوشحالۍ باندې زندگی تیر کړي. امید لرم چې تاسو به دا معلومات خوښ شوي وي. ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. تر بیا مو پر الله سپارم.